محترم رور وقاص صاحب د کابل اوسیدونکو پوښتنه کړې ده، وای ډیر ادب دی که چیرې یو ښځه پروژه کې خپل شرمګاه ته ګوته داخله کی او په دې سره دې ته څه لذت او شهوت هم پیدا شي، آیا په دې سره روژه ماتیږي که یا که ماته یې کفاره واجبیږي که یا؟ محترم وقاص صاحب، ستاسو د همدغه پوښتنې په جواب کې به ووایو که چیرې بې ادبي ما په دغه عمل سره په دې باندې غسل واوړي، نو په دغه صورت کې قضا ورباندې واجبه ده او کفاره نسته ورباندې. خو که چیرې غسل باندې وانه وړي، نو که ګوته وچه وه، په دې صورت کې هیڅ شی واجب نه دی، نه قضا واجبه ده او نه هم کفاره. او که چیرې ګوته په اوبو باندې لنده وه یا په څروغنیاتو باندې غوړه وه، نو د داخلېدلو په صورت کې روژه یې ماته ده، قضا ورباندې واجبه ده، کفاره نسته ورباندې. والله اعلم بالصواب. والحجة على ما قلنا ما في تبيين الحقائق. لو ادخلت الصائمة أصبعها في فرجها أو دبرها لا يفسد على المختار إلا أن تكون مبلولة بماء أو دهن. انتهى تبيين الحقائق. أول جلد رسو درشم صبها باب ما يفسد الصلاة. همدارنګه دغه مسله په خلاصة الفتاوى اول جلد 280 صفحه کې بیان شوې ده. همدارنګه دغه مسله په شامی دوم جلد 319 صفحه کې بیان شوې ده. والله اعلم بالصواب. محترم رور عبد الله حنیف صاحب پوښتنه کړې ده، وای که یو څوک پروژه کې د خپل کور والا سره ادب دی ساتيري او انزال سي، نو روژه یې څنګه ده؟ الجواب حامدا مصلي وبه توفیق. محترم وروره، روژه ماته ده، قضا ورباندې واجبه ده او کفاره نسته ورباندې. والله اعلم بالصواب. یو محترم خور پوښتنه کړې ده، وای اوله روژه مې وه چې را باندې پرسوې وه، نو زه په دې باندې نه پوهېدلم چې کوم وخت به تږې شوم یا به وږې شوم، په پټه به مې روژه وخوړل، کستان به مې وخوړل د روژې د میاشتې روژه، دا وای پر ما باندې چی واجب ده؟ محترم خور، ستاسو د همدغه پوښتنې په جواب کې به ووایو چې په دغه صورت کې هم کفاره واجبه ده. یعنی یو څوک په دې باندې نه خلاصېږي چې زه په دیني احکامو مسائلو باندې په دین باندې ناخبره وم، ولو که دا وایي چې زه په دې نه پوهېدلم چې د کستان روژه خوړل به څومره ګناه وي، خو هر کله چې دی د رمضان د میاشتې روژه کستن د ورځې پر مهال خوړلې او ماته کړې ده، په دې باندې 18 روژې نیول واجب او فرض دي. والله اعلم بالصواب. محترم رور عبدالواحد یوسفی صاحب د فراه ولایت اوسیدونکو پوښتنه کړې ده، که یو هلک یا انجلۍ بې ادبي معاف بلوغ ته رسېدلی وي، خو دوی په دې باندې نه پوهېږي چې زه که فرضي روژه وخورم کفاره را باندې لازمیږي، نو فرضي روژه کستن وخوري، آیا کفاره واجبه ده که یا؟ محترم یوسفی صاحب، ستاسو د همدغه پوښتنې په جواب کې به ووایو چې جهل په شریعت کې عذر نه دی. یو څوک چې جاهل یې نه پوهېږي او دی په دار د اسلام کې پروت وي، دا د ده دپاره عذر نه دی، ځکه دار د اسلام دی. هر مسلمان نارینه و ښځینه د احکامو په زده کړه باندې مکلف دی چې دوی بیا زده کوي. نو هر کله چې کوم هلک یا انجلۍ بې ادبي ما بلوغ ته رسېدلی وي او قصدن بې له عذره فرضي روژه وخوري، د رمضان د میاشتې روژه وخوري، کفاره ورباندې واجبه ده. والله اعلم بالصواب. یو محترم خور پوښتنه کړې ده، وای د مریضۍ عادت مې 4 ورځې دی، 4مه ورځ پاکه شوم، خو یوه ورځ پاکه ومه، 6مه ورځ بیا څه مریضي ښکاره شوه، خو البته داسې ژړ رنګ یې دی، کمزوري غوندې معلومیږي، نو زه لمونځ او اودس وکم
او کنه وکم. محترم خور ستا د همدغه پوښتنې په جواب کې به ووایو چې کله کله د یو ښځې عادت بدل سي، نو ممکن ستاسو عادت بدل سوی خو بیا هم تر 10 ورځو پورې معلومات نه کیږي. که چیرې په 10مه ورځ باندې ودرېده یا تر 10 ورځو پورې ودرېده نو دا ټولې ورځې ستاسې د مریضۍ دي، او که یې خواته ور واوښته نو بیا به ستاسې هغه خپلې د عادت ورځې معتبرې چې 4 ورځې وي. دا نورې ورځې که مو روژې ورسره نیولې دا نورې ورځې د مریضۍ نه دي. والله اعلم بالصواب. محترم رور اسماعیل صاحب پوښتنه کړې ده، وایي زنانه که د ورځې په نیمایي کې د حیض څخه پاکه سي نو دا به د پاته ورځ روژه نیسي که یا؟ الجواب حامد مصلي وبه توفیق. محترم وروره کومه زنانه چې د ماهوارۍ مریضۍ څخه د ورځې په کومه حصه کې پاکه سي نو روژه خو نسته، ځکه روژه خو د ورځې د سره یي، د ورځې د سره خو دې روژه نه ده نیولې، د دغه وخت څخه به دا امساک کوي، خوله به بندوي، خوراک شاک به نه کوي. دا د روژې احترام دی، خو البته دغه کار بیا هم فرض او واجب نه دی، مستحب او ښه کار دی چې خوراک شاک ونه کړي. که وکړي ګناهګاره نه ده، خو که نه وکړي ثواب یې دی. والله اعلم بالصواب. یو محترم رور ډاکټر صاحب پوښتنه کړې ده، وایي ډېرې زنانه د واخانې ته راځي یا نارینه راځي، وایي هغه دوا راته راکه، ګولۍ راته راکه چې حیض منع کوي، یعنی د حیض منع کوونکې دوا وي. دا وایي د دې دپاره خوري چې دا ښځې ته د روژې په میاشت کې حیض ورنسي او روژې مکملې ونیسي. دی وایي چې د دغو ګولیو خرڅلاو زما دپاره څنګه دی او د دې زنانهو دپاره د دغو ګولیو خوراک په روژه کې څنګه دی؟ که وخوري او دې ته مریضي ورنسي نو د دې روژې صحیح دي او که یا؟ الجواب حامد مصلي وبه توفیق. محترم وروره ستا د همدغه پوښتنې په جواب کې به ووایو یو زنانه ته چې حیض ورنغی دې روژې ونیولې، د دې روژې صحیح دي، هغه که د ګولیو په وجه باندې منع سي که په نوره طریقه باندې منع سي، د حمل په طریقه باندې منع سي، د ګولیو په طریقه منع سي. دغسې ډېرې زنانه یي 2-3 میاشتې 5 میاشتې نه حمل ولري او نه ګولۍ خوري، بلکې زنانه یې مریضي و حیض نه ورځي، نو د دې روژې صحیح دي. خلاصه دا چې دغه ګولۍ په شریعت کې منع نه دي، البته طبي اضرار به لري، هغه د ډاکټرانو څخه معلومات وکړي. والله اعلم بالصواب. یو محترم رور پوښتنه کړې ده، وایي ادب دی یو زنانه چې حامله او د وضع د حمل یا د ولادت وخت یې نږدې تقریبا هفته زیاتو کم ورته پاتې او دا اوس په الحال هم د بندونو دردونه لري، د بدن درد لري، نو د دې دپاره روژې نه نیول یا روژې خوړل څنګه دي؟ جواز لري که یا؟ الجواب حامد مصلي وبه توفیق. محترم وروره که چیرې روژه نشي نیولی نو بیا د روژې خوراک ورته جایز دی، او که روژې نیولی سي کوم دردونه چې پخوا هم ورسره وه هغه اندازه دردونه دي، تر هغه زیات نه دي، داسې دردونه نه وي چې بیخي د برداشت او د تحمل نه وي، په دوا باندې نه کنټرولېږي، نو بیا په دغه صورت کې د روژو خوراک ورته جایز دی. خلاصه دا چې که د روژې سره سخته پازابېدله، داسې پازابېدل چې بیخي برداشت نسو کولی، نو بیا د روژې خوراک ورته جایز دی، او که ډېره نه پازابېدله نو روژې دې نه خوري، روژې دې ونیسي. والله اعلم بالصواب.